خبرې پرون ما اورېدلې نن ما اورم لکه ستا د ګل خان مراد څه دی ته ګل خان دې خلکو ته ولې وایي خپل ملک خاوره سپورټ کوي څنګه ته ګل خان وایي اول مطلب نه خبر ته وکړه په فرض کې ستا ته زما سره بارډر شته ته زما ورور یا پښتون پښتو یې زه پښتو یم ته په افغانستان کې مختلف قسم ژبې ولري پښتنو منځ کې بارډر راغی بارډر چې پښتنو په منځ کې نه خبر ته وکړه ستا دا ملک کې زما دوه خبرې کته نو ته پښتون وې ته به نه زه پښتون کته ما سره لوی زبر ته خبره زه خپل نظر کته ما ته پښتون وې ته ما ته خپل وینه وې خپل زه خو دې تبم که پښتون به یو پښتون دی یو د احمد شاه ابدالي اولاد دی یو احمد شاه ابدالي اولاد دی کله ته مس کې بارډر وې نو بیا زه ته پښتون نشم ګڼلی ټول وکړه ستا په ملک خپل کرنسي کې دیږي زما ملک خپل پیښلېږي نه ستا ملک خپل کرنسي کې دیږي زما ملک خپل چلیږي زما پاکستان کې په کرنسي کار نه کوم هغه څوک زه پښتون هغه چاته ویم چې د احمد شاه ابدالي اولاد دي پښتون په خپل ځای پر پښتون علام پیژني او رسول پیژنده او د اصحاب کرام چې راغلي وو هغه ته بنوزو خبره دې کوي چې دغه لوبه باندې تاسو ولې د کرکټ بورډ کې ډانډې تاسو پورته کاو او شکایت هم تاسو کوي لانجن تاسو پیدا کوي مو وایي چې لوبه به سپورت اخلاق انسان کې وچی تا نظر وړو بالکل تاسو خبر کړل ما ته خبر کوم ته پښتني زه پښتني ما ته مسلمان ما زده کنه پښتون په ځای پر څه انسان و پښتون په ماسک بارډر نه پښتون پښتانه د افغانستان کله چې یو کېل په ګراوند کې لوبه کېږي کنه نو په کار خدا وا چې د پاکستاني او د افغاني په یو طرف د پاکستان جنډه یو بل طرف د افغانستان وي خبر خاطر کله به نه دې بل کس خبر کوم ته افغاني کنه ته چې کله د پاکستان می چې یا د انډیا می چې ته په مخ ولې یو طرف ته خاطر هغه فرق صدقانه خیر د حالت نه کوه دا کړه تر انګلیش خبرو کوم ته ځان پوهه ځان پوهه چې کله ته روسي پولنډي ژبه وای هر ژبه کې ته پیګ مهرباني وکړه موږ پیګو دومره مهرباني مشکل نشته زه نه پوهیږم احترام ته لرو که پښتو وای انګلیش وای عربي وای پولنډي ژبه وای مهرباني وکړه روسي وای ما ته ګورم زدلی زستانه دا ته کوم د افغانستان د پښتون نه چې کله ګروند ته ځي هغه په یو مخ د پاکستان جنډي بل طرف د پاکستان جنډي تاسو په یو مخ د پاکستان د افغانستان جنډي بل طرف د انډیا جنډي ګوره پښتونه وروره هغه سپورټر دی سپورټر خدای وکړي چې د وروس جنډه ورسره وي موږ هغې سره کار نه کوو موږ ستا سره لوبه کوو د همسایه د مسلمان د افغان ملکونو په حساب باندې ولې جنګ پکې را پیدا شي موږ جنګ نه غواړو ولې په کرکټ بورډ دغه اوقات چې کرکټ کې ډنډې راپورته کوي دا انساني اخلاق دی اوس ماته وکړه تا پرون بل ورځ پاکستان سره لوبه وکړه پرون په انډیا سره لوبه وکړه د پاکستان خلاف څومره په جذبه کې د انډیا خلاف تاسو څومره بدترین څه څه خور پاکستان خلاف وایي ته وسیم اکرم ته وګورئ د پنجابیانو کې خطه غواړي تاسو دا ولې داسې وکړي د افغانستان نه خلاف د انډیا خلاف داسې وکړي ته پښتون پنجابي داسې نه کوي ته داسې کې صبر وکړه وصبر وکړه ته خبره کوم دې ایشیا کې خبره وکړه ایشیا ورورا موږ د سیویو موږ د خپل حکومت نه د خپل نظام نه د خپل کرکټ بورډ نه دا احترامانه هله کوو دا زموږ نظر دی او دا کمپاین به طرفه چلو ان شاء الله تاسو کامیاب شئ کېدې شي خو د مونږ څه وند څه هم شي موږ ویو چې دا کیل د ستا په اصطلاح گیم لوبه any kind of sports دا چې د مینې او د محبت پیغام ورکوي دا د راشي او د درس پیغام ورکوي دا د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کوي صحیح ده دې لپاره کېږي دې کې چې نړۍ ته پیدا کېږي د خلکو اقتصاد هم کېږي کمپنۍ هم پکې سپانسر کېږي هم شایقینو ته چې یو څه چې خوند اخلي نړۍ هم خوند اخلي صحیح ده دا د دې لپاره کېږي خو زمونږ برعکس د افغانستان او پاکستان چې دا څو میچ دی چې کېږي هم په میدان کې چې سره یو بل ته د دښمن په سترګه ګوري هم چې سپیکټیټرز چې تماشایان چې هغه هم چې یو بل ته د دښمن په سترګه ګوري چې لوب اخلاق شي یو گزارونه وهل کوي سره موږ سره د خپل کرکټ بورډ نه د افغان پښتون قوم د غیرتي قوم کرکټ بورډ نه موږ دا غوښتنه کوو چې پاکستان سره باید موږ د کرکټ د سپورتس په ډګر کې هر قسم بایکاټ وکړو
نو سره پیسل کې خپل لوبغاړي پریدو نو سره چې مثلا په نړیوال میچونه وکړو انټرنیشنل میچونه سره وکړو نو سره کوم داسې نور داسې لیګ میچونه وکړو هیڅ قسم سپورت سره اشتراک ونکړو دلیل په دې خبره ده چې دلیل هم به خپل نظر ورکړي دلیل په دې خبره ده چې دغه څنګه چې فزیکی برخورد شو سبب په چاقو باندې وویل شي او بل سره وایي سبب مړ شي بل دلیل دا دی چې افغان پښتون دی افغان پښتون دی کوم افغان پښتانه وویل شو هغه پښتون دی که اخوا چې ځان چې ګل خان بولي یا پاکستاني بولي هغه پښتون دی منځ کې پنجابي تماشا کوي او داسې ګوري چې پټان لوک کې ابن احمد لوک هغه مستګوري هغه مونږ یو بل ته ګوري موږ چې اخوا پښتون ورکې دی افغان پښتون ورکې پنجابي قلار سیل کوي بل خبره چې کله افغانستان میچو بیلی د انډیا نه میچو پښتون دځ کوي پنجابي دځ نه کوي مونږ وایو چې دغه مشکل ختم شي په دې ډول په نتیجه کې به پښتون وځل کېږي پنجابي قلار نه سمو نو باندې چې په پاکستان سره نور میچونه هیڅ قسمه میچونه ورسره وکړو خپل لوبغاړي په لیګونو کې ورسره پریدو نو تر څو دغه نفرت د پنځه کې خودل شو دا د دې مسلې لوی حل دی وروره ستا نظر سره زموږ موافق وي سره موافق اوسې کنه دا زموږ د خپل کرکټ بورډ نه چې غوښتنه ده موږ نه دا غوښتنه نه اوس ماته ټیم راکړه ماته ټیم راکړه اول خبره ده کنه اول خبره ده کومه چې نه د پاکستان د ستاسو ضرورت پاکستان ته نشته په هر لحاظ پاکستان د ضرورت ہے پاکستان ته ضرورت نشته ته په هر لحاظ په سپورت کې شو په تجارت کې شو په هر لحاظ کې شو ته ما سره مانی یا نه مانی ته ما سره مانی ګوره ستا چې په ګره پاکستان ته چې ستا میچ وکنه ستا یو لس کلاریانو په دې کې نه کلاریانو چې هغه په پیښور کې هغه ذکر کړل نه کلاریانو هغه کرکټ په خبر کې ذکر کړي ستا غون ټیم چې ستا غون ټیم کې ستړي کوم نو زه خپل وطن لپاره کار نشم کولای دا دلیل دی برو دلیل نه ده د اروپا نه کې دا کې ذکر کوم ته وطن ته معلومه نه کوم زه نه خلاص کړه دا خبره نه کلیوال ته خبره کوم کلیوال ته خبره کوم ستا پاکستان ته نیوز وګوره میډیا وګوره 500 میلیارډ ډالر ته قرضدار ته څومره پورې غر کې ته چې ما سره بزنس کې زما د وطن خولې او دا متګه اوس پر وخت روان چې تاسو اقتصاد کې چې غر کې اوس ما ته وکړه ته ما ته وکړه نه کنه ته ما خبره نه اورې کنه ته خپل خبره کې ځګر نه کله خبره کې ځګر ته ما ته خبره کنه خبر وکړه کله ته ما ته وکړه کنه من هڅه پښتون خلخانه د خبره ته تخنوا که تاسو پښتون ورور غنلې د خبره ما ته نو اتاره ته خبره وکړه خلخانه د خبره ولې ما ته وکړه ما ته وکړه ستا د کرکټ احمد زاده کله ساج کیپرو هغه سید د پاکستان حمایت کو هغه سپورټ کو هغه ټیم نو واسو ستا په فضل کې نفرت پروت دی هغه سید د پاکستان د ټیم د نوبي تاینه برابر د خپل لپاره تا کپتان ولګي هغه د ټیم نه بهر کو هغه ولې بهر دی ټیم نه ستا په فضل کې نفرت پروت دی زموږ په نفرت نشته دا نفرت پاکستان ټریننګ سنټر نو سپورټ ټریننګ ورکې موږ بیا کوچر هغه نه نیو کړه څنګه ټیم د سو ټریننګ ورکې هغه به یو ګوره کم یو نړۍ چې ده کنه په ټوله نړۍ کې هغه خپل د یو غوره کوچ ګوري خپل کرکټ ټیم کې هغه خبره ده موږ دا نفرت موږ په لکه ورولې د مینه د محبت د اخلاص موږ ته سوي وګوره که مسلمانان یو په دې عقیده د پاره او رسول باندې د کفار نه ځکه په اروپای ټوله فرات شته کوم بارډر لري اوس ما دغه کې دا زبته نه زبته ټکونو کوم که زما ټکونه جایز نه ماته دا جایز نه کوي د ایشیا کپ کې شپږ ملکونو نه صبر وکړه په ایشیا کپ کې شپږ ملکونو پاکستان هانګ کانګ سریلانکا بنگلاديش بھارت او افغانستان په سٹارټ کې ګورا شپږ ملکونو کې سٹارټ کې کله سٹارټ شوم ته اول چې زموږ ټارګټ پاکستان دی الکه خو بندا هانګ کانګ ټارګټ کا انډیا ټارګټ کا بنگلاديش ټارګټ کا سریلانکا اول نه چې زما پاکستان ټارګټ دی حبيبي دا د لوبیا حصہ ده د لوبیا او دغه زمیا چې طرف څخه زما حریف کې په لوبه کې دې کوم خبره نشته دي اسی خبر دا وکړه مونږه 180 مونږ چې کله سٹارټ شو زموږ ټارګټ زموږ ټارګټ چې انډیا یا زموږ دشمن دی پاکستان ټارګټ انډیا مونږ اول بارډر ته تر اخلاص دي اته دښمن پښتون نه او دا اوس په پښتون پاکستان او زه تاسو مين خبر کوم ګوره د پاکستان پښتون شو د افغانستان پښتون شو په دې دوه منځ کې چې مین کردار ادا کوي د نفرت هغه زموږ سوشل میډیا دا کوم چې په سوشل میډیا کې څنګه نستونه پیدا کوي الکه دا عوامي په صحیح دی
دا کوم سوشل میډیا کې هم دي چې تاسو په لین کې راسي دا پرون د چوکیدار او دا کوم چې دې کې دا کوم د صدیقي چې د صدیقي په موږ ګورو ګوره دا تاسو خبر کوم دا خبر کوم پرون چې ګوره خبر ده کې دا پرون چې ستاسو انډیا میټ ستاسو کسان ګول ته نه پرېښود ته ما دې جواب راکړه افغانستان کسان چې ګول ته نه پرېښود خبر هغه کې ستاسو کار دی هغه ستاسو کار دی هغه زما دا ګوره ستانه بیا ګوره ته کوم حرکتونه کوي کنه په هغه باندې ټول نړۍ نظری د څه وخت بارش ټول نړۍ وسنه نفرت کوي دا نفرتونه خورول دي ګوره زه خلاص نه چې پتا په نړۍ ګوته چي څه زیاتې کې ګوره لا به موږ یو تاسو مو یا تم ملامت یا زم ملامت یا ګل خان ملامت یا پښتون ملامت د افغانستان غیور پښتون دا ملامت خیر دې ځکه چې هغه افغانستان ټیم کې چې ټول پښتانه دي غیور پښتانه دي او نو هغه ملامت موږ ملامت د پاکستان ټیم کې د پاکستان ټیم کې په ځای کې پاکستان ټیم کې اته په پاکستان دي په لنه شي ولاکه پوری حساب وي 21 22 ته بزیده واره ته ځاته پښتون یې مړ پښتون خبره وکړه افغاني کې ګوره افغاني کې ګره تل ګوره همیشه ګوره خبر خبر وکړه ته زما په زبان ته همیشه ګوره د چا په زبان طالب زمونږ ناراضي ته زما په زبان ټک مکو ته ځان په څه ورته وانه دا پوهیږي کنه پوهیږي کته نه پوهیږي تاسو بل ځای ته ورما ته زما په پښتون پوهیږي ته زما په زبان ټک مکو زه هر څه دا کس پوهیږي زه ته خبر کوم کنه میچ وشو د پاکستان او افغانستان میچ څلورم میچ سخت میچ کیږي پاکستان وګټو یا افغانستان وګټو هغه په ګرون کې دوه نه ګټل کیږي دا ټای کیږي لا یو ټیم ګټي ستا افغان ستا کم ستا کسان چې ستا کم چې تماشګیرو هغه ولې کورسوي چې په پاکستان ومني ولې هغه کورسوي هغه ولې ستا په ځکه نفرت کنه په کومي جذبه سره چې پاکستان سره لوب کوي کدا جذبه ستا افغانستان په انډیا سره لوب کوي پرون ته ګوره د نفرت خبره کوم کنه کلیواله د نفرت خبره کوم نه زما کار دا دی کنه د تاسو کومه کنه زما دا کار دی کنه والله العظیم په 2019 چمپیونز ترافیو د 2019 او فینالو مالي چې خدای دې په فخر زماني ته چې څه خبره دا وتی کنه خبره دا وتی چې دا مسلمانان دي پکې او دا پښتانه دي پکې دې ته یا الله چې دا د پښتنو نوم لوړ شي والله چې دعا نو ته د زړه د خلاص کړي هغه چمپیونز ترافی افغانستان پاکستان وګټل په څه خاطر چې زما پښتون نه پکې زما پښتون ګور دی صحیح ده هغه دې شو وخت تیریدلو زه پرون ابل اورز د پاکستان او د انډیا میچ د پاکستان او د افغانستان میچ وشو زه دې نتیجې ته ورسېدم ټیمونو ترمنځ باید نور هیڅ قسمه میچونه ونه شي ځکه چې هلته ماته پښتون غاړه کې راځي پښتون ماته غاړه کې راځي پښتون چې په میدان کې موهل کیږي کا په وهل کیږي کدي خو پښتون میدان کې موهل کیږي پښتون په مور خورم کنسل کیږي پنجابي قلار ناشته پنجابي ساده یو ټي وي ټي کې قلار ناشته شعیب اختر وایي کدي په ځای ما به د سکړي وي پښتون نورم ګرم شي نو خبره ته خو وکړه پنجابي قلار ناشته مونږ د سیویو ورور بیم د تزد ورور لقب در کوم که هر رقم فکر لري که مسلمان فکر لري که يهودي لري که عیسوي لري که افغان لري که پنجابي لري هر یو لري زړه ته احترام لرم په احترامانه د تویم زه د دې ویم چې موږ یو چې هر قسم سپورتس چې سپورتس د مینې او د محبت نو غواړو چې پاکستان سره نور میشونه وکړو خدای نه خاصه د لړۍ نور د سیاست نشي موږ د څه ویو دای موږ افغانان دي ملامت زموږ افغانان ملامت کو سبب به دا شي کیږي زستا خبره اتفاق کوم خو زما خبره اتفاق نه کوي زه ته هم دغه خبره کوم چې فرض کا شپږ ملکونو میټونه وکړه د انډیا د کم ملک میچ ختم شو یو غټل یو بجل ځان بار تل تماشان کور دتلی ستا افغانیان چې کله میچ وبلی بهر ولي د دوه ګډ ټول د ګوره د سریلانکا میچ وبایلو د انډیا نه وبایلو داسې ګوره د پاکستان نه وبایلو د سریلانکا سره میچو چې میچ ختم شو دوه خپل ګورونه ده انډیا سره میچو دوه بار د سلفیان شروع کړي غب شپ چې موږ یو نو ټیک شو اسمه اعتراض بنشته چې د پاکستان نه تا میچو وبایلو ته ولې بعد د میدان د کرکټر د اړه چې کته پورته کا ورنرګي خو هغه د خپل لګنه ستو کړه چې ساخ لري چې په سړی ته لرګي هغه زمونه ګوره ستا چې کوم حضرت الله زازی دی کنه موږ ورته عزت پسرګه ګورو هغه چې او شو چا وټ کو حسین اوټ کو هغه دغه یک شنو ګوره بیا خپل دی باندې یک شنو ګوره